جذري معادلات كچيري متحول تر جذر لاندې وو دغه ډول معادلات ته موږ تاسو ته وایو جذري معادلې کېدای شي متحول تر مربع جذر لاندې وي کېدای شي تر درېیمې درجې جذر لاندې تر څلورم تر n اوم هره درجه چې د دې ډول معادلاتو حل څنګه کولی شي پیدا کړي دا ډېره زیاته اسانه طریقه ده لومړی پړاو باید جذر د مساوات یوې خواته یوازې متوجه شولې تاسې د جذري معادلاتو د حل لپاره لومړنی کار چې کوئ هغه څه دی جذر باید د مساوات یوې خواته یوازې وساتي دوهم پړاو اطراف د مساواتو د جذر د درجې په توان لوړ کړي یعنې که مثال جذر مربع و تاسې د مساواتو دواړې خواوې مربع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي که چیرې د جذر درجه درې وه تاسې د مساواتو دواړې خواوې په توان د درې رفع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي په مجموعي توګه که چیرې د جذر درجه n وي تاسې د مساواتو دواړې خواوې په n توان رفع کړي تر څو چې جذر له منځه ولاړ شي دوه پړاوونه څه شول لومړی جذر یوازې کړي دوهم اطراف په داسې توان رفع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي درېیم تاسې ته یا لومړۍ درجه یا دوهمه درجه معادله جوړېږي د جذر نه پرته هغه معادله به حل کړي چې کله مو معادله حل کړه دغه خبره په یاد وساتئ آخري جوابونه به بېرته په لومړنۍ معادلې کې امتحانوئ دلیل یې څه دی چې زه باید جوابونه بېرته په لومړنۍ معادلې کې امتحان کړم په دې خاطر چې موږ تاسې دا د معادلې حالت د جذري څخه پولینومي ته بدلوو بیا حلونه د پولینومي څخه لاسته راوړو بیا د دې تضمین نشو کولی چې دا به په هغه جذري والا کې صرف ښیي که به وکړي نو په دغه خاطر باندې کله چې مو جوابونه پیدا کړه حتمي امتحان کول وکړي زه یو دوه نمونه مثالونه تاسو ته کاروم تاسو دې خبرې ته دقت وکړئ فرض وکړئ داسې یو معادله ولرو 2x جمع 15 مساوي په اووه دې ته جذري معادله ویلی شي متحول تر جذر لاندې دی دا جذري معادله ده اوس د دې جذر درجه ده دوه زه اول پړاو څه جذر د مساوات یوې خواته یوازې تیار د هغه پړاو اجرا شوی دی دوهم پړاو اطراف په داسې توان رفع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي نو زه اطراف په کوم توان رفع کوم داسې لیکم دواړې خواوې په توان د دوه رفع کوم نو دا طرف به هم 2x جمع 15 دا به هم په توان د دوه ونیسي او دا بل طرف اووه دا هم په توان د دوه اوس دا دوه د دې جذر سره خلاص څه شي پاتې شو 2x جمع 15 مساوي په 9 ګورئ کله چې ما جذر له منځه بیوئ څه ډول معادله لاسته راغله لومړۍ درجه اوس زه حل په دې کې پیدا کوم مګر زه د دې تضمین نشم کولی چې د هغه حل د ده دپاره صحیح دی که نه متوجه وئ زما خبرې ته ما تاسو ته چې کله جذر له منځه ولاړ شي پولینومي معادله جوړېږي دا پولینومي معادله ده نو زه حل په دې کې پیدا کوم او بیا وایم چې دا د ده حل دی نو ته چې حل پیدا کوې او بیا د ده دپاره یې بیانوې نو مخکې د دې جوړتوی د ده حل دی بعد ته یې دا وضع کړي چې څه کوي که یې نه کوي اوس راته وایه دا حل څنګه کوي هغه اسانه دی 15 دې طرف ته را انتقال کړي 2x مساوي په 9 منفي 15 څلور څلوېښت اطراف د معادلې به تقسیم پر دوه کړي 2x تقسیم پر دوه x څلور څلوېښت تقسیم پر دوه دوهویشت آیا دا حل د دې معادلې دی بلکل د ده خو دی هېڅ شک نشته په دې آیا دا حل د لومړنۍ معادلې دی که نه د دې لپاره باید دا کار دا باید یې په وضع کې امتحان یې کړي دوهویشت دلته وضع کړي دوه ضربې دوهویشت څلور څلوېښت پنځه 9 څلوېښت جذر یې اووه دی صدق یې وکړئ اوس ورته چې دا د جذري معادلې حل دی دا جذري معادله دومره اسانه ده زه اوس یو بل مثال درته کاروم تاسې دې مثال درته ویلي وو که یو دوه پړاو دلته کار کړم بیا به افات مخته ولاړ شو فرض وکړئ ولرو 2x منفي 15 جمع x مساوي په څلور جذر 2x منفي 15 جمع x مساوي په څلور دې ته هم جذري معادله ویلی شي متعاون جذر لاندې دی چې تم جذري معادله ویلی شي راته وایاست لومړی پړاو جذر باید یوازې وي صحیح ده اوس جذر د مساوات یوې خواته یوازې نه دی نو لومړی پړاو ورته دا اجرا کړي هر څه چې ورسره یې هغه به انتقال کړي نو دا به جوړ شي جذر 2x منفي 15 دا آفت واړوي دا به راشي څلور منفي دا یې لومړی پړاو
صحیح ده که دوه جذرونه ولري بیا څنګه کېدله اسانه خبره ده که دوه جذرونه ولري یو یوه دانه جذر یوازې کړي چې اطراف مو مربع یا مکعب یې هغه له منځه ولاړې بیا وروسته دوهم جذر یوازې کړي که جذرونو تعداد زیاتېدی یو جذر د مساواتو یوه طرف ته یوازې پرېږدئ اطراف د ده په درجې توان رفع کوئ تر څو چې جذرونه په ترتیب سره له منځه ولاړ شي یوه دانه چې خبره اسانه ده اوس اطراف په کوم توان رفع کوم په توان د دوه اطراف په توان د دوه رفع کوم دا طرف هم په توان د دوه راځي جذر دوه اکس منفي پنځه کل توان دوه او هغه بل طرف څلور منفي اکس کل توان دوه دا مو د دې سره اختصار کوي دوه اکس منفي پنځه دې بل ته انکشاف ورکړي شپاړس منفي اته اکس مثبت اکس مربع کله چې جذر له منځه ولاړې مخکې معادله جوړه شوه پولینومي لومړۍ درجه اوس معادله جوړه شوه پولینومي دوهمه درجه هر ډول معادله کېدای شي جوړه شي خو پولینومي معادلې جوړېږي بیا تاسو دا معادله حلوئ اوس چې زه دا معادله حل کړم دا حلونه د دې په لاس راځي دا دواړه دې خواته انتقال کوي هلته څه شی لرو اکس مربع منفي دا چې دې طرف ته راشي منفي دوه اکس دا یې منفي لس اکس او منفي پنځه چې دې طرف ته راشي مثبت پنځه د شپاړس سره یوویشت مساوي په ګورئ دا موږ هاخواته انتقال کړو دې طرف ته مساوي صفر پاته دی بیا ته دې طرف ته ولیکې مساوي صفر یا دې طرف ته ولیکې دا څه خبره ده پام وکړه دا دومره درجه معادله نو اوس تاسو دا د محمد بن موسی په فورمولې حلوای شي خو دا اسانه په تجزیه حل کېږي دا ګورئ دوه عددونه مو پیدا کړل کوم دوه عددونه منفي درې او منفي اووه چې ضرب یې کړي مثبت یوویشت چې جمع یې کړي منفي لس نو دا په دغه دوه قوسو تجزیه کېږي اکس منفي درې او اکس منفي اووه مساوي په صفر ما تاسو وویل که په تجزیه حل کېدی په تجزیه حل کړي ځکه هغه ډېر اسانه راځي اوس هر قوس جدا جدا مساوي صفر دا چې مساوي صفر کړي اکس مساوي مثبت درې دا چې مساوي په صفر کړي اکس منفي اووه مساوي صفر منفي اووه چې بل طرف ته راشي اکس مساوي مثبت اووه دا دواړه حلونه د دې معادلې کې د دې کوټې په دې کې هېڅ مشکل نشته اما دا دواړه حلونه د جذري معادلې دي که نه باید ته دا وضع کړې دلیل یې دا ولې وضع کوم دا یم یعنې ولې دا حلونه زه باید په دوی شکمن اوسم ځکه دا حلونه تا د معادلې بڼه بدله کړې وه لاسته دې راوړې وه نو دا معلومه نه ده چې دوی څه کوي که نه کوي اوس راځم دواړه په دې معادلې کې وضع کوم اول به راسم درې به وضع کوم دغه اصلي معادله وه که نه دا معادله اصلي معادله وه اوس راسي درې وضع کړي دوه درې شپږ شپږ منفي پنځه یو دلته هم د اکس پر ځای درې نو یو او درې څلور دې ست وکړئ دا د جذري دپاره حل دی دې بل ته راسي اووه دوه اووه څوارلس منفي پنځه نهه د نهه جذر څومره درې هغه درې د دغه اووه سره وایي کله چې مو دلته د اکس پر ځای اووه وضع کوي دلته هم د اکس پر ځای اووه راځي نو هغه څو راغله لس دې بل طرف ته څو دی وموندل چې ځینې وخت حل پیدا کوو په اصلي معادله کې صدق نه کوي په ده خاطر امتحانول یې حتمي وي نو زه څه ورته دې خو کار ونه کوي نو د حل صرف د هغې معادلې دپاره څه شي لیکم د حل صرف یوازې درې دې معادلې یو حل درلودی دا و جذري معادله ته ستاسو دغه متن وګورئ د دې جملې په مطلب اوس ولئ ما په کتاب کې ورته لیکلي یو خو دا دی چې تر جذر لاندې وي هغه ته څه وایي جذري د جذري د حل لپاره لومړۍ درجه او یا دوهمه درجه معادلاتو باندې بدلو د دې جملې په مطلب اوس ولئ چې کله تاسو دا جذر له منځه وړي لومړۍ درجه یا دوهمه درجه معادله لاسته راځي داسې حالات هم شته کیسري به لاسته راشي درېیمه درجه خو ډېر بدل حالات سره مخامخ کېږي لاسته راغلي قیمتونه چې کله معادله حل کړه لاسته راغلي قیمتونه په معادله کې امتحانوو دا و د جذري معادلاتو فرق